بیا چې مشکې مې مذاکرات حق کړل پاکې میشته په مذاکرات کې مخکې افسرونه یو اطمینان هر وکړو هغه په وجه میش ډېره ګوداره ډېره نرمي حق کړله دا کیسې میش سره ټوله په فراډ دي دا میش سره په یوه دوکه دي دا میش سره په درویغ دي دلته افسرونو میش په درویغ هم د غلطاوي سبقات دي ثبوتې کوي دي ته پایبندي مه کړه چې هغه خبره ته معلومه دي چې پاکې یوه خبره روبړه یا دوه روبړې پام د میش سره راکړي یو ته یو حکومت سره میش نه انتظار ټول مشر ټول کشر وتلی و ځوانون عالمون او مشر وتلی و میش دا پرېکړه وکړله چې میش په دغه ګډ باندې حقیقت ستړي شولي پیپالۍ نه اونڅه سیپالۍ نه اونڅه دا ښه صحیح دي اول سیپالي منځی ته زه ریکویسټ کړم د خدای دپاره استعمار ودرېمې په دا شپوړس میاشتې ووتلې چې ته صحیح چې مازی په جل کې شخص حکومت سره د وسپرې او بل حکومت د میش سره چې څومره جرګه وکړلې میش ته وایي ګاګایز وکړل د میش سره یوه خبره کړې نه دو نن یوه وه سابو بله وه باشنده قام ستر تجارتیون دکاندارون ځوانون ټول په یوه هغو سره ووتل د دغه نن متفقه فیصله دا وکړله چې په دا نه وروسته میش د ګټ کیسه نوره ښه سخته وي او پایبندۍ هم ولګولې چې بغیر به یوه مړه ناسې چې هغې سره دوه کسون کولو کېږي نور هېڅ ته اجازت د کوم د طرفه نشته قانون دی وي داسې او ته چې امان دروالی غیرت دروالی یو مزای یو کور د کیس دی یو د پوسټ دی مصر ولا برسا ته زه په دا پټه ګڼډرو دریمه ته دلته نه سوي ولاتلای اواز ساتره ته چې تو کې مان کیم دی ته دغه ته ته چې بیمور نه دغه سره دی ورسې سما ټینګه وکي غیرت دروالی ایمان زه و مازه شو و مازه تو په سره څنګه وکړه تل خپل مراکي وکړه خوشاله مشر کوم یې تکړه کوم یې دغه کوم له پیدا شوی دغه کوم نه مالک جوړ شوی دی دا کوم خوستی بربود شو د پیسې نه ونسه په نقصان نه ونسه په ساري ودراوه چې دا کوم بربود شو می د اتفاق وکړه چې میش په ګډ باندې یو مړ پرېږدي هغه سودوا کسون وي نو میش ګډ مکمل باندې کړی دا ټوله دنیا وروي د افغانستان او پاکستان د ټولو میش نه پرېږدي او نه اجازه شته ورته خو یو کوم ته دا ریکویسټ کومه د لوند بارډر ورته چې به سم مرکه وکړه ول مسؤل خلک د بارډر امازای مشرون ته حکومي عوام ته دا تمیز پیغام هم ورکړی دی اوس یې بیا ورکوي چې توس په بشتارې کې ما سمولی تو سرچک شي دا کیم پریاد چې دی دا د میش توس یو پریاد دی خو که میش د یوه لوریا یې څاپړې نه خراب کېږي توس هم مثبت ودرېږئ خپلې جلګې د موقع خلکو سره مذاکرات هم وکړئ د خپله کیسه خپله مطالبه چې دا کومه مایده میش کړې دو دا د میش توس په ګډه مایده دو په دا باندې کیسه هده وکړئ او کلک اقدام هم وکړئ